د افغانانو د غذایي رژیم ملي لارښود په داسې حال کې چمتو شوی چې تغذیوي ستونزو په دغه هیواد کې د مړینې کچه لوړه کړې او خلکو ته یې ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې خوارځواکي په افغانستان کې د ناسم خوراکي سیستم یو له ناوړو نتیجو څخه ده چې په دغه هیواد کې شاوخوا 10% ماشومان ورباندې اخته دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د غذایي رژیم د ملي لارښود په پرانیست غونډه کې ویل چې دا ملي لارښود د افغانانو امکاناتو او اړتیاو ته په کتو چمتو شوی دی. این راهنمود بر اساس ساینس و علم ساخته شده، تجارب کشورهای منطقه مد نظر گرفته شده و ضروریات موجودیت امکانات مادی و معنوی افغانستان مد نظر گرفته شده. ښاغلی فیروز همداراز ویل چې د زړه ناروغۍ، دیابت یا شکر، چاغښت، د وینې فشار او داسې نورې ستونزې د ناسم او غیر متوازن خوراکي رژیم له نتیجو څخه دي. د غذایي رژیم دغه ملي لارښود د افغانستان د عامې روغتیا، کرنې او اوبو لګولو، ښوونې او روزنې وزارتونو لخوا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان په مالي مرسته چمتو شوی دی. په دغه لارښود کې دا راغلي چې افغانان باید په خپلو ورځنیو خوراکي موادو کې کوم خواړه او په کوم اندازه وخوري. د تغذیوي لارښود له مخې چې د افغانانو په ورځنیو خوراکي موادو کې پروتین لرونکي خواړو، سبزیجاتو، میوې، غلهدانې، لبنیاتو او داسې نورو ګټورو موادو ته باید ځای ورکړل سي. د همدغه لارښود په پرانیست غونډه کې د ښوونې او روزنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ویل چې په ښوونځیو کې د دغه لارښود عملي کول به وکړی سي چې د زده کوونکو پر زده کړو مثبته اغیزه وکړي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې مسؤل تومیو شیچری ویل چې د غذایي رژیم د لارښود په عملي کېدو سره به په افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمه سي. I strongly believe that implementation and distribution of دی وایي زه په دې باور یم چې د غذایي رژیم ملي لارښود له عملي کېدو او ویشل کېدو سره به د افغانانو ترمنځ د تغذیې په برخه کې روزنه او روغتیا وده وکړي. دا به په افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمه کړي. نوموړی همداراز وایي چې خوارځواکي په نړۍ کې تر 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې یوه پر درېیمه برخه جوړوي. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 10% خلک خوراکي مسؤلیت نه لري او په همدې شمېر کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. روغتیایي ماهرین وایي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت په کتو دا به ګرانه وي چې خلک بشپړ خوراکي رژیم برابر کړي. خو دوی ټینګار کوي چې که په کم امکاناتو سره په خوراکي تنوع ته پام وسي نو دا به د هغوی روغتیا ته ګټه ورسوي.